چې تیر وخت کې ما یو ویډیو شیر کړی و چې دلته په المان کې ډېری خلک چې دیکاني کوي، دیکاني تر څنګ هغوی بیا غواګانې ساتي، چرګان، همداسې ډېر شي نه نور. نو دغه د یو بل ځای ته راغلی یم. که تاسې دا غرفه ښکاري، دغه غرفه کې ګوره هګۍ پرتې دي، همدغسې مکروني دي، نور ډېر شیان پکې دي. اکثره وخت کې چې خلاص شي بیا یې راوړي، اوس پکې داسې نشته. الوګان دي دغلته او ډېر سامان پروت دي. دا په دې خاطر چې کله هغوی هلته مصروف خپل هغه دیکاني او سیسټمونه مخې ته وړي. اما داسې یو کار یې کړی دی چې که څوک راځي د بل ښار یا بل دغه نه په لارې تېرېږي، کولی شي په اسانۍ باندې دغلته د خوښې شی واخلي. یعنې دا 24 ساعت خلاص وي. یعنې دغه سیسټمونه خلکو په لار اچولي. دغه نه د دوی تقریبا د میاشتې به 2000 3000 یا دې نه پورته به انکم راځي. نو دغه کار زموږ افغانانو ته پکار دی چې په خپلو وطنونو کې د لږو شیانو نه عادي دغسې بزنس